طوفان 313 عملیات او د حافظ الله امین وژل کېدل. د 1458 هجري لمریز کال د جدي پر شپږمه نیټه چې د 1990 میلادي کال د ډسمبر له 28 نیټې سره برابر ده، پر تاجبیګ ماڼۍ چې د وخت ولسمشر حافظ الله امین د اوسېدو ځای و د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د طوفان 313 په نوم عملیات ترسره شوه. دا پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل او د افغانستان د وخت د ولسمشر حافظ الله امین د ترور کیسه ده چې له امله په افغانستان کې هغه خونړۍ جګړه رامنځته شوه چې کلونه یې دوام وکړ. حافظ الله امین په 1400 هجري لمریز کال کې د کابل په پغمان کې په یوې متوسطې پښتنې کورنۍ کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې په پغمان کې او لوړې زده کړې د کابل په عالي درمعلمین او کابل پوهنتون کې ترسره کړې وې. په کابل کې د ښوونکي په توګه تر څه مودې دندې وروسته د نورو لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او هلته یې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. حافظ الله امین چې د 1450 کال د ثور په کودتا کې مهم رول درلود، د 1458 کال د سنبولې پر 15مه نیټه د نور محمد تریکي تر مرګ وروسته چې ویل کېږي د په دستور سره وژل شوی و واک ته ورسېد. د 1458 کال د جدي پر شپږمه د حکومت 100 ورځې پوره شوې وې او په تاجبیګ ماڼۍ کې له خپلو وزیرانو او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره مهمه غونډه لرل. تر غونډې وروسته خپلو وزیرانو او د دوی د کورنۍ غړو ته میلمستیا برابره کړې وه چې نارینه یې یو ځای او ښځې او ماشومان یې په بل ځای کې په میلمستیا کې سره راټول شوي وه. د تاجبیګ په ماڼۍ کې رنګارنګ رڼاګانې وې او په پخلنځي کې څو ډوله خواړه پخ شوي وه چې یو پکې سوپ هم و. داسې ویل کېږي چې په دې سوپ کې د امین د روسي اشپز لخوا زهر ګډ شوي وه چې حافظ الله امین او نور میلمانه یې بېهوشه کړل. د حافظ الله امین د کورنیو چارو وزیر جنرال فقیر محمد فقیر د حافظ الله امین د مسموم کېدلو په اړه BBC ته داسې ویلي دي: دې ورځ امین صاحب د بیروي سیاسي غړو ته دعوت ورکړی و. امین صاحب د سوپ شوروا ډېره خوړه. همدا سوپ شوروا کې دا مسموم کوونکي زهر یا هر څه چې ورته وایي دا یې اچولي وي. کله چې راغلم د امین ساتونکو راته وویل چې امین صاحب ناروغه دی. زه پس راوختم. دریم منزل ته چې راپورته شوم، کله چې امین کوټې ته ننوتم، امین صاحب تخت خواب پروت و. دوه روسي ډاکټران، یو د 400 بستر کماندان ولایت خان دا ولاړ. امین صاحب د بعضې نلونه د معدې د مینځلو دپاره کار وکاوه تر څو چې معده یې پاکه کړي. کله چې معده پاکه شوه موږ خاموش ولاړو. بیا یې دغه تخت نه تشناب ته راوست. تشناب ته چې راوست داسې یو 60 دقیقې یا 30 دقیقې یا خو اوبه پوره خوشې کړې تخت تر څو امین صاحب په هوش راغی. په دې وخت کې ما ته وویل چې فقیره ممکن یې ما په اعصابو باندې دې بېهوشۍ تاثیر کړی وي. ما لږ تبسم وکړه، ورته مې وویل چې امین صاحب زه 24 ساعته همداسې د کوما په حالت کې وم، خو کله چې جوړ شوم اعصاب مې نورمال دي، هېڅ بد تاثیر یې هم نه دی راباندې کړی. امین صاحب راته وویل چې لاندې زه به استراحت وکړم، ته لاندې په سکرټریت کې ما په دفتر کې که نه. د حافظ الله امین د کورنیو چارو وزیر جنرال فقیر محمد فقیر وویل چې وروسته زه د لوی درستیز جنرال محمد یعقوب خان د لیدلو لپاره د ملي دفاع وزارت ته چې اوس د ملي موزیم ودانۍ ته ولاړم. زه چې دفتر ته راکوز شوم، په دې وخت کې لوی درستیز ما ته تلیفون وکړ چې فقیره چېرته یې؟ ما ویل چې زه تپې تجوید کړم. وایي چې خو راځه ډوډۍ به دلته وخورو، بیا به دواړه تپې تجوید هغه ته لاړ شو تپې تجوید. زه هم راووتم، موټر کې کېناستم، لاندې وزارت دفاع ته راغلم. هلته چې ورسېدم یعقوب خان دویم منزل کې و، دفتر ته چې ور وختم یې د ملاقات په میز باندې 6 یا 7 دغسې روسان وو شمارلي مې نه دي، ما ته یې معرفي کړل، لاس مې ورکړ.
یا د کوچ چوکۍ شاته ایښي چې دې ته مې مخ ورواړه او د ملاقات مېز ته مې شاشه پیرونه شروع شوه بس دراز دروست شه نوره په غوږو څه نه اورېدل داسې مې د زیاته کړه چې روسانو د ملي دفاع وزارت ترڅنګ د مخابراتو وزارت ته هم ځان رسولی وو. د ولسمشرۍ ماڼۍ، دفاع وزارت او افغان ځواکونو ترمنځ ټولې مخابراتي اړیکې پرې کړې وې. تاریخ پوهان وایي دا چې حافظ الامین خپلې لوړې زده کړې په امریکا کې ترسره کړې وې نو له همدې امله روسان پر ده بې باوره وه او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې د داسې یو څوک چې امریکا ته نږدې وي په واک کې پاته سي. نو له همدې امله پر افغانستان یرغل وکړ خو خپله حافظ الامین له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې. جنرال فقیر محمد فقیر بي بي سي ته ویلي چې دوی د وخت شوروي اتحاد دومره خپل دوست باله او دومره باور یې پر درلود چې کله هغوی حمله پر وکړه بیا هم د دوی زړه ته نه ولیدل چې روسانو دې پر دوی حمله کړې وي. زه د وزیر داخله په صفت او د امین سره د ډېر اوږده وخت ملګرتوب په خاطر ما یوه کلمه یې شرطن هم نه ده اورېدلې د امین نه چې د روسانو سره په مخالفت کې راغلی چې موږ باور په روسانو باندې دومره صادقانه و چې حتی که زه ویشتم هم ما فکر نه کوه چې دا ما روسای وایي. تدابیر موږ د روسانو د دفاع په خاطر نه دي نیولي ځکه موږ دا فکر نه کوو چې روسان په موږ باندې حمله کوي. وروسته د روسانو ځینو چارواکو دا ویلي وه چې هیڅ داسې اسناد او ثبوت یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي حافظ الامین له امریکا سره اړیکې درلودلې. له بلې خوا تر اوسه هم له افغانانو سره دا سوال دی چې روسانو د افغانستان د ولسمشر حافظ الامین د اوسېدو ترځای، تاجبیګ ماڼۍ، ملي دفاع وزارت او نورو مهمو ادارو پورې څه ډول ځان را رسولی وو. په دې اړه د حافظ الامین د کورنیو چارو وزیر فقیر محمد فقیر داسې وایي. موږ غاټ یو قرارداد د روسانو سره امضا و دوی ټول د هوایي قواو له لارې راغلل په دې بڼه چې موږ تاسو هغه سلا ټانکونه ماشینه ماربایي دا غاټه سلا سکله سلا خفیفه سلا دا ټوله راوړو یو ځای تاسو ته تسلیموو. دا قومندانان چې ما د یعقوب خان سره ولیدل ما داسې فکر کاوه چې دا راغلي دي دا سلا یعقوب خان ته تسلیموي. صحیح په دې کې دوی ټوله هماغه پیاده قوا راوړې وه بس حمله یې وکړه. د حافظ الامین د کورنیو چارو وزیر جنرال فقیر محمد فقیر د روسانو لخوا د حافظ الامین د وژل کېدو په اړه ویلي حافظ الامین په تاجبیګ ماڼۍ کې له روسانو سره په مقابلې کې ټپي سو خو فکر نه کوي چې روسانو دې د افغانستان ولسمشر حافظ الامین په تاجبیګ ماڼۍ کې وژلی وي. زه اوس هم فکر کوم چې حافظ الامین ټپي تاجبیګ کې نه دی مړ شو. زه خپله په دې عقیده زه وایم چې سفارت ته وړی دی که په سفارت کې وژلی وي که په روسیه کې وژلی. خو د حافظ الامین زوی ببري امین بي بي سي ته ویلي چې حافظ الامین له خپلې کورنۍ سره د تاجبیګ ماڼۍ په دریم پوړ کې ژوند کوي. روسانو هم لومړی برید د ماڼۍ پر دریم پوړ وکړ چې وروسته دوی دوهم پوړ ته راکښته سول او جګړه شروع سوه. لومړی داسې وشو امین صاحب له ځانه راجیګ شه ګرچې وضعیت هم ښه نه و نو اول کار چې ده وکړو مخابرې ته لاس واچوو. مخابرې ته چې لاس واچوو چې مخابرې کار نه کوو بیا پس ته پوه شو چې مخابراتي مرکز کې کوم جا شوی و بیا نو پس له هغې نور ډزې زیاتې شوې نو بیا امین صاحب وویلې چې هدف درېیم پوړ ده راځئ چې ځای کښته شو. بیا ما وویل چې له درېیم پوړ نه دویم پورته درس کښته شو یو دیواله په هغه ته کېناستو بیا بد خورېده جګړه بیا ډزې شروع شوې ما د دویم پوړ کې یو څه مدت دوام وکړ. البته دا جګړه به بیرون روانه وه نو اوس چې موږ تصور کوو جګړه به بیرون روانه وه ګارد ملي به مقاومت کوه ریاست جمهوري ګارد مقاومت کوه نو څه چې د مهاجمین بیا تر ماڼۍ پورې راورسېدل. د اول پوړ کې جنګېدل څه چې اول پوړ کې دا مسایل مخکې تلل نو موږ به د دویم پوړ کې ناست وو. د زما ورور عبدالرحمن مسلح و زموږ د یو کورنۍ یو بل غړی و فتحان نومېده یو ځوان هلک و هغه هم مسلح و د ما د ترور زوی و محمود امین هغه مسلح و سرور یو د امین صاحب یو پیاور و د هرات نه و هغوی ول ګربز په نامه و دا دویم پوړ کې موږ امین صاحب سره نور هلکان هم ورته نومونه چې ما په یادېږي دوی و
بیا نو کرا لومړي پور کې هم جګړه مخته لاړه د دوی په زینو کې راپورته کېده په روسان په زینو کې راپورته کېده په دې وخت کې ورځ شروع شوې مقاومت هم روان و د حافظ الله امین زوی بابري امین زیاته کړې چې پلار ورونو او د کورنۍ نورو غړو یې تر وروستۍ مرمۍ پورې په تاجبیک ماڼۍ کې د روسانو په وړاندې جنگ وکړ او د روسانو لخوا په شهادت ورسېدل چې د حافظ الله امین میرمنې یې جسدونه لیدلي دي. در جریان جنگ مادرم در واقع جوانتر بود، سنش کمتر از 40 سال بود و خواهر بزرگم قطعی امین اینا دیگه مرمی می آوردن برشان، اینا می جنگید، اینا شاجور می آوردن تا جایی که بود و جوانا می جنگیدن. پدرم هم کلاشینکوف در دستش بود و می جنگید و وضعیت بسیار خراب میخواد با پای استاد میشد، انداخت میکرد و دوباره میغلطید پایین افتاد. باز کوشش میکرد می دوام داشت تا بالاخره این چیزی را که من دیدم که در شانه چپش زخمی شد و سخت زخمی شد و بعد از 6 دیگه توان برخاستن نداشت، خونریزی هم زیاد داشت. دیگه جوانا می جنگیدن تا بالاخره دیگه مرمی خلاص شد. باز برادرم پرسید چرا مرمی نمیارین؟ مادرم گفت بچه‌م خلاص شد دیگه نیست. دیگه چیزی برای جنگیدن نمانده بود. برادرم ماشیندار دستش بود کلاشینکوف بود، فکر کن به زمین زد و دمی اسنا بودن که روسا بالا آمدن. جوانای خیلی شهید شده بودن، کسایی که هنوز زنده بودن اونا را هم از بین بردن و دو روز آمدن. یک بیش از برادرم از یک شانیش دیگه از دیگه شانیش گرفت و سومش در پیشانیش برادرم هدف قرار داد. اونجا برادرم شهید شد. اینش ما دیدیم. ایره دیدیم تا این لحظه را. بله تا این لحظه را دیدیم و بعد از چی اتفاق بعد از باز برق‌ها رفت، تاریکی مطلق شد و روسا جنراتورهای یا چراغ‌های دستی کوچک با خود داشتن رو روشن کردن. پدرم بسیار سخت زخمی شده بود و غیر از صحتشون بسیار زیاد خراب بود به خاطر که پیش از این مسموم شده بود. وضعیتش رو به خرابی بود. دیگه باز بعد از من ندیدم که چی دختر و از خانواده مادر شما یا کسی دیگه اینو هم ندیدم؟ این یک قصه بسیار ناگوار است بر مادرم. بسیار با مشکل درباره امی مسائل صحبت میکنه. چگونه برادرم کشته شد، چی سرنوشت پدرم چی شد بعد از او. اما بر ما سابقا میگفت که من جسد امی ندیدم، جسد پدرم و مادرم دیده بود. با بسیار مشکلی را یاد میکنه و ما هم نمیخواهیم که زیادتر زیر فشار قرار بدیم شه، اما بر ما قسم میکرد که ما جسد امی بدید. حافظ الله امین چې له خپلو مخالفینو سره پر سخت چلند د هغوی پر زنداني کولو او اعدامولو هم تورن وو، په دې شپه غوښتل چې افغان ولس د کابل رادیو له لارې وینا وکړي. خو په کابل کې د درنو او سپکو وسلو غږونو د کابل ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي وه. د کابل رادیو عادي خپرونې په ناڅاپي توګه قطع سوې او خلکو د رادیو له څپو څخه د ببرک کارمل آواز واورېدی چې د روسانو لخوا واک ته رسېدلی وو. ببرک کارمل په ډیر غرور سره د حافظ الله امین او د کورنۍ د یو شمېر غړو او د حکومت د لوړپوړو چارواکو د وژل کېدو او زنداني کېدو خبر ورکړ او ځان یې د افغانستان ولسمشر اعلان کړ.